د چارو یو شمېر شنونکي وایي د هلمند لښکرګاه جګړې تر شا د نشهیي توکو د لویو قاچاقبرانو مافیا او د سیمې هیوادونو د استخباراتو لاس ده چې خپلې موخې او ګټې پکې لري. د هلمند مرکز لښکرګاه څلورم امنیتي حوزې اړوند باباجي سیمې باندې له تېرو څو ورځو راهیسې د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د راپورونو پر بنسټ ګڼ شمېر وسلوال طالبان د جګړو له امله وژل شوي دي. راپورونه ښیي چې د وسلوالو طالبانو د بریدونو له امله ملي شتمنیو ته زیان اوښتی او شاوخوا 15,000 کسان له خپلو سیمو څخه تښتېدلي چې پرته له سرپناه او نورو اسانتیاوو ژوند تېرولو ته مجبوره شوي دي. د چارو شنونکي د لښکرګاه جګړه د نشهیي توکو د لویو قاچاقبرانو او مافیا جګړه ګڼي چې د حالاتو خرابېدا سره د دوی کاروبار لا قوي کیږي او خپل پلانونه پکې پلي کوي. دوی وایي یو شمېر زوروره ایران پلوه طالب قومندانان چې د نشهیي توکو ستر قاچاقبران هم دي د هلمند جګړې په تنظیم او ترتیب کې ونډه لري او مخته وړلو لپاره یې هڅه کوي. د کارپوهانو په باور ایران هیواد هم د پاکستان په څیر د افغانستان شر کې خپل خیر لټوي ځکه یو شمېر ولایتونو کې د اوبو بندونو په څیر ټولګټو پروژو د پلي کېدا خلاف جګړه توده ساتي. ایران د خپل د موخو د رسېدو لپاره زموږ د عمل منفعه پروژو او د تاسیساتو د جوړولو لپاره مخنیوی وکړي. دا د دوی خپل هغه اهداف دي چې انشاءالله د زموږ قواوې مراد د لاسه نه ورکوي د خپل نظام او د خپل د ملي حاکمیت د ساتلو لپاره د خپل د ملي حاکمیت د خوندیتوب لپاره شپه ورځ کار کوي. د چارو یو شمېر نور شنونکي بیا وایي قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر کسانو هم د خبرو اترو میز کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره جګړه شدیده کړې ده. ګورې دغه د هلمند جګړه یا په نورو ولایتونو کې جګړې ټولې دلته د سیمې استخبارات او هغوی ټول پکې لاس لري. د مخدره توکو قاچاقبران هم په دې کې لاس لري. ځکه ایران حکومت او نور استخباراتي ډلې به ټول کوښښ وکړي چې هلمند نارامه وساتي تر څو چې سولې خبرې هم ناکامه شي. خبره چې ډېره اړینه ده هغه دا ده چې طالبان باید دې ته متوجه اوسي، نور هېواد وران نه کړي، ورباندې اعلان کړي او د افغانستان د دولت سره د افغانستان د حکومت سره سولې ته کښېني تر څو چې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره نشي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د لښکرګاه برید ایران ته نږدې د طالبانو د یوې ډلې لخوا ترسره شوی، خو دوی دا په براله توګه نشي ویلی ځکه بیا به دا ثابته شي چې قطري طالبان په خپلو ټولو ډلو بشپړ کنټرول نه لري. د یوې امریکایي رسنۍ د څېړنې په بنسټ طالب قومندانان هر کال د هلمند د تاریاکو قاچاق له درکه لسګونه میلیونه ډالر پیسې ترلاسه کوي چې یوه برخه یې په جګړې او د تاریاکو فابریکو پر فعال ساتلو مصرفوي او نوره یې د دوی شخصي جیبونو ته ځي.